را به شو د مخکیني درس ادامې ته. دلته لیکلي شو مارکاپ کامنټ غواړي. کامنټ دا کامنټونه دي غواړي چې بېرته راشي. که خاص رنګ ورکړی وي دا په څه کې وو، په ایکویشن کې وو. په ایکویشن کې ورکړي دا نه راولي. انزرشن دا خطونه ما درج کړي، په ډیلیټ کې بیا هغه راولي. تاسو وینئ چې ما دا خط درج کړی، اوس هماغه علامه ورڅخه لرې شوه. انزرشن اوس بېرته فعاله کړئ، هماغه اضافي خط بیا راځي. بیا فارمټینګ ده، که تاسو خاص فارمټ کړئ هماغه راولي. بالونز وي، شو ریویژنز وي. بالون دغه علامې تاسو وینئ، دا علامه ده او دې ځای پورې دا خط په دغه ځای کې معلوم کېږي. او یا تاسو غواړئ چې دا بېرته په عادي عینت کې وي، یا غواړئ چې ټول کامنټ هر څه همداسې په انلاین تاسو ته ښکاره کړي. بل سپیسیفیک پیپل د چا ریویژن غواړئ، دا د ما د ورډ پروګرام نوم ده، دا که لرې کړم هغه ریویژن بېرته بند شو. که زه بېرته راشم آل ریویژن، بېرته به ټول ریویژن راشي. بل ریویژن پین ده، تاسو دلته ریویژنونه وینئ چې 3 انزرشنونه شوي، 2 ډیلیشنونه شوي وو، فارمټینګ او ټول برخې پکې شاملې دي. مثلا 2 کامنټ دي، دا د ریویژن پین برخه وه. بل اکسپټ او ریجیکټ. اول به پریویس او نیکسټ تشریح کړم. پریویس شاته ځي او نیکسټ باندې باقي نه راځي. اکسپټ او ریجیکټ ولې نه راځي؟ ځکه چې ما ټریک چینج ته پاسورډ ورکړی، که پاسورډ ورڅخه لرې کړم بیا به دا کار راته وکړي. اکسپټ او ریجیکټ څه معنا؟ اوس ما دلته تغیرات راوستي، یا مې کامنټ ورکړی، یا مې خط کې ټکسټ اضافه کړی. دا زه غواړم چې دایمي پاتې شي که نه؟ که غواړم چې دایمي پاتې شي اکسپټ ووهئ. اکسپټ دس چینج همدا ځای اکسپټ کوئ. اکسپټ آل چینج ټول اکسپټ کوئ. اکسپټ آل چینج اینډ سټاپ ټریکینګ. او ټریک چینج به غیر فعاله شي او ټول به اکسپټ شي. زه به یې اکسپټ کړم، دا ځای اکسپټ شو. بیا به راشم اکسپټ، دا ځای هم اکسپټ شو. که دا اوکې کړم دا ځای هم اکسپټ شو، دا ځای پاتې ده. که دا ځای ریجیکټ کړم دا ځای به پاک شي. ریجیکټ ووهئ هغه ځای پاک شو. دا ځای ریجیکټ کړم دا ځای هم پاک شو. کوم ځای چې اکسپټ کوئ هغه پاتې کېږي، کوم چې ریجیکټ کوئ هغه له منځه ځي. بل کمپیر برخه ده. زه به راشم دا ورډ پروګرام به بند کړم چې 2 فایلونه راته پاتې شي. دا ځای به هم بند کړم. را به شم دلته وبه لیکم چې مساوي رنډ یا پاراګراف. دا به سیف کړم. را به شم سیف نسته، دا به سیف کړم کامپ 3. بیا به یو بل نوې صفحه واخلم. دلته به ولیکم چې مساوي رنډ. دلته ډېر پاراګرافونه اخیستل کېږي، دا به کم کم مساوي. بیا به راشم دلته دا به سیف کړم په کامپ 4 په نامه. دا مې ولې خدای رانصب کړه؟ زه غواړم چې راشم ویو ته دا دواړه کمپیر کړم. را به شم ریویو ته، کمپیر ته به راشم. کمپیر دلته راشئ تاسو کمپیر 3 او کمپیر 4 انتخاب کړئ. دا اوس هغه ځایونه تاسو ته معلوموي چې په دې دواړو کې فرق لري. او کمباینز کوئ، بیا دواړه یو ځای کوي. تاسو ته راشئ اوکې کړئ. تاسو ته وایي چې دا 2 حصې مساوي دي. دا اصلي ډاکومنټ ده، دا دویمه ډاکومنټ ده. کوم ځای فرق لري؟ په یوه کې دا ځای اضافه ده. تاسو متوجه کوي چې دا ځای فرق لري. بل کمباین څه ته وایي؟ کمباین دې حصې ته وایي. کله که دواړه یو ځای شي، دواړو فرقونه ټول شامل کړه واخیستل شي، دغه ډاکومنټ څخه جوړېږي چې دې ته کمباین وایي او دغه برخې ته کمپیر وایي. را به شم دلته د بل بلاک او ټولز ته. کله چې تاسو خپل فایل په یو نیټورک کې ذخیره کوئ، لا یو په شیر ډرایو کې ذخیره کوئ، بیا تاسو ته کولی شئ چې بعضې خلک ورڅخه بلاک کړي. ریسټریکټ ایډیټینګ ده. لینک ټو نوټس مو لوستي وو، ریسټریکټ ایډیټینګ به تشریح کوم تاسو ته. بعضې وخت ضرورت کېږي چې تاسو فورمونه جوړ کړئ. دلته زه به راشم، نیم به ولیکم، وبه لیکم چې فادر نیم، او دلته ولیکم چې جنډر. لنګویج ولیکم، لنګویج ولیکئ. په لنګویج کې ولیکئ اداري پښتو. تاسو به د UN فورمې لیدلې وي چې په ورډ پروګرام کې جوړوي، هغه په دې طریقه جوړوي.
اول فورم جوړوي راځي دلته هیلپ ته لیکي چې لیجیسي دلته لیبل اخلي بیا راځي دلته لیجیسي لیکي بیا راځي دلته لیبل اخلي مثلا اداري پښتو لپاره څه شی کوي راځي دلته لیکي چې لیجیسي به زه ولیکم او دلته به یو دا بټن واخلم بیا به لیجیسي ته راشم لیجیسي بیا به یو دا ټکس باکس تاسو اوس دا یو ټکس باکس دا ټکس باکسونه دي او دا یو فورم سو تاسو راشئ ریویو ته راشئ ریسټریکټ ایډیټینګ ته راشئ دا برخه لیمټ کوي مخکې مو هم لوستې وې ریډ اونلی نه زه غواړم چې فیلینګ فورمز دا یو فورم ده په فورم کې څه شی کېږي زه غواړم چې دلته څوک کار ونه لري دلته خپل معلومات ولیکي یس انفارس اوکې کوي یو پاسپورټ به زه ورکړم 1 2 3 او 1 2 3 زه به اوس اوکې وواهم اوس کله چې څوک دلته تغیرات راولي دلته هیڅ څه هم نشي کولی هیڅ کار هم نه کېږي نوم فقط خپل نوم لیکلی سي یا خپل د پلار نوم لیکلی سي یا وایي چې ما دري پښتو زده ده مثلا غواړي دري انتخاب کړي یا په دواړه انتخاب کړي یا پښتو انتخاب کړي دا کارونه کولی شي خو نور څه شی کولی نه شي دا د فیلینګ فورم برخه ده دا ډېر مهمه ده کله چې تاسو خلکو ته فورم لیکئ دا د وظیفې په خاطر د یونما او د یو ان ټول فورمونه په همدې واسطه جوړېږي دا وه د ریویو برخه نور درته انشاءالله سبا تشریح کوم